السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ او د صحت کالي به مو پر تن وي. دوستانو، که تاسو زموږ د یوټیوب په چینل کې نوي یاستئ نو تاسو زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان کلیک کړئ او په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته له هر چا څخه پر وخت او له هر چا څخه اول در ورسیږي. دوستانو، نن درته په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې حاضر شوی یم چې ډیر دوستان د دغه ستونزې سره مخ دي. ډیر دوستان دغه غوښتنه کوي چې څنګه کولی شو چې په یو موبایل کې بغیر د کوم اپلیکیشن څخه دوه فیسبوک، دوه مسنجر، دوه واتساپ، دوه ایمو او همداسې نور اپلیکیشن وکاروو. دوستانو، نو راځم ویډیو نوره نه اوږدوم. دوستانو، ویډیو به نه سکیپ کوئ، بیا نه پرې پوهیږئ. ویډیو شروع کوم. لومړی به تاسو راشئ، نو تاسو به لومړی راشئ سیټینګ ته. دغه سیټینګ ته به تاسو راشئ، سیټینګ به تاسو کلیک کړئ. کله مو چې سیټینګ کلیک کړ نو ښکته به راشئ. ښکته چې کله راغلی تاسو به راشئ دغه اډوانسډ فیوچرز ته، دغې ته چې کله تاسو راغلی په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو تاسو به ښکته راشئ. ښکته چې کله راغلی نو تاسو به دغلته راشئ ډبل مسنجر ته. ډبل مسنجر ته چې تاسو کله راغلی نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو زما په موبایل کې اوس یو واتساپ، یو فیسبوک، یو تلیګرام، یو مسنجر شتون لري. که چیرته ایمو شتون لرله نو دغه ځای کې به ایمو هم ورسره لیکلي وه، په دغه ځای کې به ایمو هم شتون درلودلی. نو که تاسو غواړئ چې دوهم واتساپ په خپل فیسبوک کې بغیر د کوم اپلیکیشن نه انسټال کړئ نو دغه به آن کړئ. که چیرته غواړئ دوهم فیسبوک انسټال کړئ نو دغه به آن کړئ. نو که چیرته غواړئ دوهم تلیګرام انسټال کړئ دغه به آن کړئ. که چیرته غواړئ چې دوهم مسنجر انسټال کړئ نو دغه به آن کړئ. نو زه راځم خپل فیسبوک خپل موبایل کې دوهم واتساپ انسټالوم بغیر د کوم اپلیکیشن څخه. دغه کلیک کوم او آن کوم یې. کله مو چې دغه آن کړ نو تاسو ته به دغه اپشن درکړي په دغه ښکته ځای کې، دغه ځای کې انسټال یې درته لیکلی دی. دغه انسټال به تاسو کلیک کړئ او په کنفرم به تاسو کلیک وکړئ. دغه کنفرم باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دغه کنفرم باندې کلیک وکړو نو تاسو ته دغه اپشن راځي. دغه اپشن به تاسو آن کړئ. دغه اپشن مو چې کله آن کړ نو دغلته وګورئ پروسه روانه ده، لږ ورته منتظر کیږو. وګورئ دغه د واتساپ انسټال شو، آن شو. اوس ګورم په خپل موبایل کې چې آیا موبایل ته راغلی دی او که نه دوهم واتساپ. ګورو، وګورئ یو واتساپ مې دغه دی، د زما اصلي واتساپ دی. نو دغه به سیکنډ واتساپ وي. دغه چې کله دغه سور نشان راغی دغه نو بیا به سیکنډ واتساپ وي دغه. نو دغه زما دوهم واتساپ دی. زه اوس کلیک کوم، ګوره زما په دې واتساپ کې هېڅ هم نشته. اوس هغه بل واتساپ ته لږ راخلاصوم. ګوره په دغه واتساپ کې زما هر څه شتون لري، تاسو وګورئ. نو دغه همداسې مسنجر هم انسټالولی شئ، همداسې فیسبوک هم انسټالولی شئ، ایمو هم انسټالولی شئ، تلیګرام، انسټاګرام، هر څه انسټالولی شئ. نو دغه تر ټولو خوندوره طریقه. تر بیا ښې چارې، د خدای په امان.